په دې ویډیو کې موږ دا ګورو چې څنګه په روزمره ژوند کې د شیانو د ښودلو لپاره له کسرونو څخه کار اخلو. دلته موږ لرو چې د لیسې د والیبال لوبډله کې 3 لوبغاړي په 10م ټولګي کې دي. په لوبډله کې ټول 8 لوبغاړي دي. د لیسې د لوبډلې څومره برخه په 10م ټولګي کې دي. ښه، تاسې ویډیو ودروئ او د دې د ځواب پیدا کولو کوښښ وکړئ. د راځو موږ ته ویل شوي دي چې لیسې په لوبډله کې ټول 8 لوبغاړي دي. موږ راځو اول دا لوبغاړي دلته ښیو 8 دانې. دلته یو شکل جوړوم چې د لوبغاړو ښودنه وکړي. فرض مثال داسې دا یو شو، 2 3 4 5 6 7 8. اوس که چیرې زه په دې کې د یو لوبغاړي په اړه خبره وکړم، یو لوبغاړی دې ته موږ وایو چې دا 8م کس دی. 8م کس صحیح. او یا موږ دا داسې ښیو چې 1/8 له 8 څخه یو کس دی. خو دلته موږ ته ویل کېږي چې 3 لوبغاړي دا په 10م ټولګي کې دي. او نو د لیسې د لوبډلې څومره برخه به په 10م ټولګي کې وي، څومره برخه، دا برخه موږ ښیو. نو موږ به 3 لوبغاړي په نښه کوو. اوس 3 نو 3 چې موږ واخیستل له 8 نه چې 3 شو، موږ وایو چې 3/8 برخه. او یا موږ دا داسې ښیو چې 3/8 برخه، 3/8 برخې. په دې دوه شکلونو که په حروفو باندې ښیو داسې لیکو 3/8 برخې، او که په عدد یې ښیو نو 3/8 به لیکو. نو دا یې د کسر شکل شو. دلته وایي یما خپل ټولګي کې د لاسي کار لپاره د خټو څاروي جوړوي. ښه، هغه خپلې خټې په 4 مساوي برخو ویشي او له 3 برخو څخه د خټو څاروي جوړوي. نو 3 برخې، 3 برخو څخه د خټو څاروي جوړوي. یما د څارویو جوړولو لپاره د خټو څومره برخه کارولې ده. نو موږ اول راځو ګورو چې دغه خټې چې په 4 برخو ویشل شوي دا موږ دلته رسموو. زه داسې یو رسم کوم او داسې فرضوو چې دا ټولې خټې دي او دا په 4 مساوي برخو باندې ویشو، داسې او داسې. ډېر مساوي نه ښکاري، خو فرضوو چې دا ټولې مساوي برخې دي. موږ راځو هغه 3 برخې ترېنه ګورو. دا 3 برخې، دا او دا بله برخه او دا بله برخه. نو په 4 مساوي برخو ویشل شوي دغه 1 2 3 برخو نه یې څه جوړ کړي، د خټو څاروي جوړ کړي. ښه، اوس پوښتنه دا ده چې یما د څارویو جوړولو لپاره د خټو څومره برخه کارولې ده. دا برخه څومره برخه کارولې، یعنې څومره برخه یې ترېنه کار کړې ده. نو که چیرې موږ راشو او دغه یوه برخه دا په نظر کې ونیسو، دا برخه څومره برخه ده، دا موږ ته 4مه برخه راښیي. موږ وایو چې دا 4مه برخه ده. که په کسر باندې وښیو 1/4. همدارنګه که موږ دا ټولې برخې راواخلو، دا ټولې برخې، دا ټولې هر یوه یې 1/4مه برخه ده. که موږ د ټولو خټو خبره کوو نو بیا به موږ وایو چې 4/4 برخې، 4مې برخې، یعنې 4 دانې 4مې برخې. که په کسر یې ښیو دا به لیکو 4/4. او که چیرې موږ د هغه برخو خبره کوو چې خټې څاروي ترېنه جوړ شوي دي، نو بیا به موږ دغه 3 برخې ښیو. نو موږ لرو چې 1 برخه، 2 برخې او 3 برخو نه څاروي جوړ شوي دي. نو لیکو چې 3/4 برخې. که په کسر یې ښودل غواړو نو 3/4 برخې خټو نه څاروي جوړ شوي دي.